الهی د خپل حبیب له برکته الهی د خپل حبیب له برکته دا ساده انشا رنګینه د رحمان کړې د ملي اتل ارواښاد شیر علي باچا د کلام سره د پښتونخوا د نوموړي سندرغاړي فضل وهاب درد سره د جمعه خان په دې ګلورینه سندریزه فضا کې ستاسو قربا ګروهي تاسو ته مخامخ دی. نننی پروګرام ورځوایت او مقصد دا دی چې د قامي سرلښکر ملي اتل شیر علي باچا کلام د فضل وهاب درد په خوږه ژبه باندې خور شي او د شیر علي باچا پیغام ولس ته ورسي. هم په دغه سلسله کې مونږ راغونډ شوي یو. فضل وهاب درد تاسو ته مخامخ ناست دی. د محترم فضل وهاب درد سره به هم مونږ یو څو خبرې کوو. نو راځئ چې اول فضل وهاب درد په هکله یو څو خبرې وکړو، د هغه نه واورو چې هغه پخپله څه وایي. مونږ تاسو سره په دې ماښام کې تاسو ته هرکلی وایو، ستاسو سره د ټولو ملګرو. فضل وهاب درد صاحب، تاسو په پښتونخوا کې د دې لپاره مشهور یې چې تاسو د ډېرې ښې او سنجیده شاعرۍ انتخاب کوئ او یو سنجیده سندرغاړی بللی شئ. تاسو په خپله څه وایئ؟ ډېره مننه اکبرودي صاحب. د سنجیده شاعرۍ په حواله خو خبرې ډېرې دي، خو زه به صرف دا ووایم چې زمونږ سندرغاړي څومره ملګري چې دي ډېر ښه دي په خپل ځای باندې. مسله دا ده چې سنجیده کلام خلکو ته د رسولو دغه ډېر کم دی. ما دا شعبه ځکه خوښه کړې ده چې د سنجیده کلام اورېدونکي شته دي خو ورته رسول غواړي. ځکه چې د شیر علي باچا کلام ما ته تقریبا دا اظهار حاصل دی چې که دې پروګرام کې وایم نو هم به زه په اول ځل وایم زما نه مخکې د شیر علي باچا کلام چا نه دی ویلی او دې نه وړاندې هم که په محفلونو کې چا اورېدلی دی نو زما نه به انشاءالله نو زه د خپل ځان دپاره دا ډېر لوی اعزاز ګڼم چې د شیر علي باچا کلام څوک هم اوري او خوښوي یې نو د سندرغاړو په حواله اول به ما ولیږي نو نن موږ د دې ماښامي شروعات به د شیر علي باچا د کلام نه ستاسو په خوږه ژبه کېږي. نو تاسو د هغې لپاره تیار یې؟ ضرور ضرور. مهرباني ازغی خانی دا
باغچه ته زکی ورکو کنه 1 2 3 4 گلو
ګوري